وکسان داسې دي چې په حدیث شریف کې راځي چې په ورځ د آخرت به هغه د الله تر سایې لاندې وي. د قیامت ورځ ډیره سخته ورځ ده. هر کس به هغه به په خپلو خولو کې ډوب وي او ډیر په مشکلاتو کې وي. لیکن په حدیث شریف کې راځي چې وکسان داسې دي هغه به په ورځ د آخرت د الله تر سایې لاندې وي. او کوم څوک چې د الله تر سایې لاندې سو نو هغه به په امن کې وي او په خوشحالي کې به وي. نو راسي چې هغه وکسان څوک دي، آیا موږ تاسو په هغه وکسانو کې شامل یو او کنه یو؟ دا حدیث به واورو او دا ویډیو د سره شیر کړئ، دې سره ډیوټ وکړئ چې مسلمانانو پر ورسیږي او هغه هم دا کوشش وکړي چې موږ په دې وکسانو کې ځان شامل کړو. د ابو هريره رضی الله تعالی عنہ سره روایت دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل وکسمه کسان داسې دي چې هغه په ورځ د آخرت د الله تر سایې لاندې وي او په ورځ د آخرت به د الله د سایې نه علاوه بله سایه به نه وي. اول قسم، اول هغه کسان، هغه خلک چې هغه د یو قوم مشران وي، لیډران وي، د ملک مشران وي، د یو کور مشر وي، لیکن هغه عادل وي، انصاف کوي، د عدل څخه کار اخلي او برابري کوي، ظلم نه کوي. عادل مشر، انصاف کوونکی مشر، هغه په ورځ د آخرت به د الله تر سایې لاندې وي. دویم هغه ځوان چې هغه په ځوانۍ کې د الله عبادت کوي، یعنی هغه ځوان چې هغه ځواني د الله په عبادت کې تیره کړي، هر وخت د الله ذکر په خوله وي، لمونځ په جماعت سره کوي، لمونځ پر خپل وخت باندې کوي. دریم هغه کس چې د هغه زړه هر وخت د مسجد سره لګېدلی وي، د مسجد سره یې زیاته مینه وي، د مسجد سره یې زیات محبت وي. مثلا تا د سهار لمونځ وکړي په مسجد کې په جماعت سره او بیا دې دا نیت دی چې د ماپښین لمونځ بیا په جماعت سره کوم او په مسجد کې زیات وخت تیروي. نو په حدیث شریف کې راځي چې کوم انسان د مسجد سره زیات تعلق لري هم هغه کس به په ورځ د آخرت د الله تر سایې لاندې وي او په امن کې به وي، خوشحاله به وي. نن سبا چې کله یو انسان مسجد ته راسي، اول خو مسجد ته راځي نه، که چیرې بیا مسجد ته راسي دا شیطان دومره زیات کوشش کوي چې د زیات چې په لږ وخت کې برته د مسجد څخه بهر راوباسي. شیطان دا نه غواړي چې یو بنده دی د الله هغه په مسجد کې زیات وخت تیر کړي. نو په مسجد کې زیات وخت تیرول، په مسجد کې عبادت کول دا ډیر د خوشحالۍ او ډیر د خوشخبری خبره ده. څلورم هغه دوه کسان چې هغه د الله د رضا لپاره خپل آپس کې محبت سره کوي یا د الله د رضا لپاره خپل آپس کې جدایي اختیار کړي، سره جلا سي. اوس دغه دوه کسان به هم په ورځ د آخرت د الله تر سایې لاندې وي. د الله د رضا لپاره محبت کول دې مطلب دا دی چې یو کس سره ته د الله د رضا لپاره محبت وکې، هغه سره مینه وکې، هغه الله ته نږدې دی، هغه الله ته خوښ دی، په هغه کې د دین د شریعت تمام صفتونه پکښې دي، پر سنتو برابر دی، ته د الله د رضا لپاره د هغه سره مینه وکې. او دغه رقم یو څوک که چیرې د الله نافرمانه وي، ته پوه کې د باوجوده بیا د هغه بدو کارو څخه د ګناهو څخه ځان نه راګرځوي، ته د هغه کس څخه د الله د نافرمانی په وجه باندې د هغه څخه جداوالی اختیار کړي، نه جلا سي، همدا کس به هم په ورځ د آخرت د الله تر سایې لاندې وي. پنځم هغه کس، هغه ځوان چې هغه ته یو زنانه د بد کار دعوت ولره ورکړي، د زنا دعوت ولره ورکړي او دی په جواب کې دا ورته ووایي چې زه د الله څخه ویریږم، زما په زړه کې د الله خوف دی، دغه کس، دغه ځوان به هم په ورځ د آخرت د الله تر سایې لاندې وي، په امن کې به وي او خوشحاله به وي. او شپږم هغه کس چې هغه خفیه صدقه کوي، مطلب په پټه باندې صدقه کوي، په یو لاس باندې چې څومره پیسې صدقه کړي، بل لاس ته دونه معلومه چې د څومره پیسې صدقه کړي، همدا کس به په ورځ د آخرت د الله تر سایې لاندې وي. لیکن د دې مطلب دا نه دی چې انسان د هر وخت بس پټه صدقه کوي، ښکاره صدقه نه دی کوي، بلکې په قرآن کې دا هم راغلی دی چې تاسو په پټه سره هم صدقه کوئ او په ښکاره سره هم صدقه کوئ، ظاهري باطني دواړه تاسو اختیار تاسو صدقه وکړئ. اوم هغه کس چې هغه په خلوت کې د الله ذکر کوي او د سترګو څخه اوښکې راسي او وژاړي. د خلوت مطلب دا په تنهایي کې د الله په حضور کې وژاړي او ذکر او اذکار کوي او د الله په حضور کې په عاجزي باندې ناست وي، ذکر او اذکار کوي او د سترګو څخه اوښکې راوبهیږي، همدا کس به په ورځ د آخرت د الله تر سایې لاندې وي. دا یو پیغام دی، تاسو یې درسره شیر کړئ او چې څومره مسلمانانو ته دا ورورسېږي، دا یو حدیث، هغومره به الله تعالی تاسو ته اجر او ثواب درکوي.